السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د 18 چې د 2024 کال د اگست له 13 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خواله رسنیو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ارکلای. زه حافظ احمد نصرت یم. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ خلکو د همکارۍ په پار شاوخوا 21 جریب ځمکه د امیر روغتیا ریاست ته په واک کې ورکړې. بل پلو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د لوګر د امیر روغتیا رئیس سره ژمنه کړې چې د $15,000 په ارزښت په د یادې ولسوالۍ د آب بازک د اخوندزاده خیلو په کلي کې یو روغتون جوړ کړي. د ټولګټو وزارت د سړکونو د تخریب د مخنیوي او موټرو د وزن د کنټرول په موخه نه 50 تلې جوړوي. دغه وزارت وایي چې په روان کال کې به د سړکونو د تخریب د مخنیوي او د بار وړونکو موټرونو د وزن د کنټرول په موخه د هیواد په بیلابیلو برخو کې 12 تلې فعاله کړي. د لویو لارو مسافر وایي که د موټرو وزن کنټرول سي د سړک د بیا ورانېدو مخنیوي به ورسره وسي. مجاهد وایي چاته اجازه نه ورکوو چې پر افغان خاورې یرغل وکړي. د سرپرست حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د افغانستان اوسنی نظام د ټولو افغانانو دی او هیڅ ډول توپیري چلند پکې نشته. هغه د خبرې د شاه غازي امان الله خان لخوا له انګریزیانو د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو د 115 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې کړي دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر ټینګار کړی چې افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پر افغان خاورې یرغل وکړي. د افغانستان پخوانی پاچا غازي امان الله خان له نن څخه 115 کاله وړاندې په 1298 لمریز او 1919 زیږدیز کال کې د انګریزیانو پر وړاندې له خپل ټیکه توره راوایسته. د افغانستان خپلواکۍ اعلان او انګریزیان له افغان خاورې وشړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان او نوین الحق نن سهار کابل ته راورسېدل. فضل حق فاروقي تر دې وړاندې کابل ته رارسېدلی و. په شپږیزه لیګ کې راشد خان د سپین غر، نوین الحق د بندي امیر او فضل حق فاروقي د امو نهنګانو لوبډلو سره لوبیږي. کوتریشوای سودان کې دي د بشري مرستو رسولو لپاره اقدامات وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی کوتریش د ویلامې په خبرولو سره د سودان د حکومت دغه پریکړې ستاینه کړې چې دغه هیواد او اوچات ترمنځ د ادرې سرحدي بندر د 3 میاشتو لپاره پرانیستل شو. د نن ورځې مهم مسایل مو د سکون رادیو له لنډو خبرونو واوریدل. تر بیا د الله په امان.